د واده زلمې آکاش او د هغه ناوې ایشوریا ده چې د خوړو پخولو په یو لوښي کې د واده مراسمو ترسره کولو لپاره مندر ته وړل کیږي. د هند کرالا ایالت په تلاوادي نومي کلي کې د ګل په ورځ د ګڼو بارانونو او سیلابونو باوجود آکاش او ایشوریا پریکړه وکړه چې هر څه کیږي د واده مراسم به ترسره کوي. موږ دا واده په یو خاص مبارک وخت مقرر کړی و او د سیلاب باوجود مو هم په هغه وخت وکړ. د دې دواړو د واده تصویرونه چې دواړه روغتیا پالان دي په رسنیو ډیر خپاره شوي دي. کرالا ایالت کې وروستي ګڼ بارانونه د سیلابونو او ځمکپویدنې لامل شوي چې له کبله یې مرګ ژوبله هم رامنځته شوي. د همدې سیلابونو له کبله ځینو سیمو کې پلونه او سړکونه په اوبو لاهو شوي او یو شمېر کلي ویجاړ شوي دي. د هغه مندر ځینو برخو ته هم سیلابي اوبه ننوتي چې د آکاش او ایشوریا د واده مراسمو ترسره کول یې منلي وو.